علیکم. وعلیکم سلام. په خیر راغلی. جوړې په خیر ښه خو یې؟ څنګه داسې ناهیلې او خفه ناست یې؟ بس پوښتنې مه کوه. ولې؟ بس داسې چل ده چې یو میاشت مخکې خپل همسایه ته ما لږ څه امانت ورکړه 80,000 افغانۍ او 20 تولې سره. خو نن چې هغه امانت دی زه غواړم ما ته وایي چې نشته. لاړه ایمانداري ختمه شوله. بس ته ناهیلې کېږه مه مشره. که د الله رضا وه زه به دا ستا امانت ترې راواخلم خو چې څه درته زه وایم ته به هغسې کوې. څنګه او څه وخت؟ ته به ما ته د هغه د کور ادرس راکې او سبا په 1 بجه ته به د هغه کور ته راشې نو انشاءالله زه به ستا امانت درته ترې راواخلم. ته یې ما ته ادرس راکړه. انشاءالله زه کوشش کوم چې ستا امانت درته ترې راواخلم. مننه ژوندی فعلا ښه وخت. مخې ته ښه شه ښه وخت. سلام علیکم. وعلیکم سلام. شکر ده بلخي قراري ده شکر ده. څوک یې وروره چا سره د کار و؟ وروره زه یو لاروی مسافر یم او سفر ته روان یم نو زما یو څه امانت دی 2.5 لک افغانۍ دي او 90 تولې سره دي. صحیح ده وروره. نو که دغه ځان سره د امانت په شکل کې دی او زه سفر ته روان یم چې سفر نه راغلم بېرته به یې درنه واخلم. په دواړو سترګو. نو زه به سبا ته له خیره سره تا ته د امانت وسپارم. صحیح ده بیخي سمه ده. فعلا په اجازه مخ ته ښه شه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. وروره ښه؟ شکر ده قراري ده. راغلی بخیر وروره. راغلم د امانت مې راوړه درته. صحیح ده وروره ولې نه. که چېرته دا امانت ورنه کړم نو غټه شوړه مې له لاسه ځي. وعلیکم سلام. جوړ خیر قراري ده صحت ښه ده خیر شکر ده ښې. ما په نظر امانت پسې راغلی ښه سمه زه به ستا امانت درته راوړم. دم لکه چې در سره امانت ایښی و وروره دم یو امانت ایښی و تا غوندې دغه ورته راوړم. دغه د وروره دا د امانت دا ما امانت در سره کېده. سمه ده وروره په دواړو سترګو. چېرې را سره اوس کې وروره خیر اوس. مخ ته م ښه شه. دغه د وروره امانت دې ترلاسه کړه. مننه وروره ژوندی اوسې کامیاب اوسې. درې یو شوړه خو له لاسه لاړه. دا څنګه داسې سپک دی چې دا هم چې د خیانت انجام.